وعلیکم السلام. ستړی مه ستړی کېنه روزانه. څه تکلیف لري روزانه؟ سینه مې درد کوي. سینه دې درد کوي؟ ډېر څوک کوي یو رقم شپې مې خوب ته نه پرېږدي. زه خدای به دې جوړ کړي انشاءالله، خدای به دې جوړ کړي. بس هوا به بدلېدو ده او موسم انشاءالله خراب ده، خامخا سینه خرابېږي. خو زه خدای مهربانه دی. وټوخېږه لږ بیا. اوه سینه دې ډېره زیاته خرابه ده، ډېره زیاته خرابه ده. دا بدپریزي کوئ، هوا یخه ده، غوړي مه خورئ، کوشش یخې اوبه مه څښئ تاسو. نو انشاءالله تاسو به تکلیف نه پیدا کېږي او خاص کر بیا د سینې به خو بیخي نه پیدا کېږي، مریګان هم خرابېږي. خو زه خیر دوا به موږ درکړو، شفا به خدای درکړي انشاءالله، خدای به دې جوړ کړي. او بس صرف تا ته اوس دوا ولیکمه. کوشش کوئ چې مونږ کومې خبرې ورته وکړو په دې باندې تاسو عمل وکړئ. صحیح ده؟ دغه دوا به تاسو د پورې دوکاندار نه راواخلئ انشاءالله او خدای به جوړ کړي. کوشش کوئ چې غوړ مه خورئ، مرچک مه خورئ او یخې اوبه مه څښئ. خدای به دې روغ کړي. زه الله دې مړ شي. په مخه دې ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې الله دې مړ شي. ای ناروغانو، ای مریضانو، تاسو ته وایم بې نوبتي مه کوئ. ګوره ډاکټر صاحب ډېر ښه سړی دی، ډېر ګل سړی دی. همدا ستاسو په خاطر باندې دا ډاکټر صاحب خپل شپې ورځې سبا کړی دی. وایم مه خفه کېږي چې کله مې تاسو باندې غږ وکړو یو په نوبت راشي چې ډاکټر صاحب ستاسو معایناتو کې قربان یم شمه. ښه صحیح ده وروره. والکه خبره واوره. وایم عجیبه سړی، ته پوهېږې چې دغه ډاکټر صاحب نه دی بېغیر دی پیسه، چا سره دوه کلمې خبره هم نه کوي. خو ته ډېر ناروغه وې، ډېر مریض وې. ګوره یو نسخه دوایي درته ولیکله، نو ته داسې کار وکړه چې اوس د ډاکټر صاحب دا پیس راکړه چې زه یې ورته ورکړم. داسې نه یې چې د دې وظیفې نه مونږ ماخوانې کې بس راوباسه دا پیس. فیس څو روپۍ اخلې؟ وایم د خلکو نه خو 200 روپۍ پیس اخلو. دا ته چې کمزور یې 100 افغانۍ راکړه. زه ورده بسې خدای پاک به دې جوړ تیار کړي. ګوټکه یو بل ناروغ راولېږه. په سترګو ډاکټر صاحب ولې نه، په دواړو سترګو به یې درته ولیکمه. والکه ناروغه راشه که نه چې بسې نوبت درته رسېدلی. راځه والکه ګوټکه چېرته یې؟ دلته راسه. په سترګو ډاکټر صاحب نه رښتیا ډاکټر صاحب امر وکړي صاحبه، زه خو ستاسو یم تابعدار یم. تاسو امر وکړي، تاسو چې شی ویلي. څنګه تابعدار یې؟ خوا ته مې نه راځو تابعدار یې. لاړ شه ډبه ځان سره خوا کې ودرېږه، څوک بې نوبتي ولګي او پیس ته مکمل واخله. یو نوبت باندې خوا راپرېږده. ځه ورشه ځه. وایم ډاکټر صاحب نه رښتیا خوله مې لغته شو. ډاکټر صاحب وایم ستا بلا هم تېنه خلاص دی. زه وردمه دا مریضان څه کوي چې یو هم بې نوبتي را نه شي کولی. برابرو مې درته. ځه ورشه. احتیاط ډېر کوه، احتیاط ډېر کوه. سلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. کېنه روز کېنه. ډاکټر زه مریض یم وروره. مریض یې؟ ته دې طرف ته راتاو شه چې زه معاینات وکړم، ټسټونه دې وکړم، بیا به خیر خدای به دې جوړ کړي. راتاو شه، پاس راوخېږه. سا په زوره واخه. وټوخېږه په زوره. سړی خو جګ جوړ ده، ونه پوهېږم چې دا څنګه دلته راغلی ما ته. وروره ښکته شه، راځه دې خوا کېنه، راځه دې خوا کېنه. راځه دلته کېنه، راځه. ښه وروره څه تکلیف لرې؟ ډاکټر محترم زه د شپې ویده شم، لار نه وینم. چې د شپې ویده شې لاره نه وینې؟ دا مرضي خو ډېره سخته ده، خو د علاج خیر ماته اسانه ده. ښه تا ته به زه 2 قسمه ګولۍ درکړم او دا وخوره انشاءالله خدای به یې جوړ کړي. ښه دا ګولۍ د یو پاکټ دا او یو پاکټ چې ده دا ګولۍ دي. صحیح ده؟ والکه دغه یو پاکټ ګولۍ کله چې ته ویده یې دا به وخورې، او دا بله پاکټ ګولۍ چې کوم دي داسې راته خوب به جګېږي هغه نه به مخکې وخورې. ډاکټر دا څه ډول دوا ده؟ دا هغسې دوا ده کومه چې ستا ناروغي سره جوړېږي.